د خپل ځانه راته ګرانه قسم دی، د خپل ځانه راته ګرانه قسم دی، خو سیزې مې ډېره ورانه قسم دی. که دنیا د خاپیرونه پیمانه شي راته ښکلي د هر چانه قسم دی. ستا په مخ کې ماته ټوله دنیا ښکاري، خو پوهیږې نه نادانه قسم دی. یا خو حوره د جنت یې په دنیا کې، یا خو حوره د جنت یې په دنیا کې، که راغلی د اسمانه قسم دی. زه اقبال دی استقبال ته لاس پنام یم، زه اقبال دی استقبال ته لاس پنام یم، په مجبور چې مهربانه قسم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې د صحت جامه به مو پتن وي. مینوالو، ستاسو د ډېرو وروڼو په بیا فرمایش نن یو ځل بیا په ملغلرې پروګرام کې د محمد اقبال مجبور صاحب سره زه یم ستاسو ورور حمید الرحمن همدرد. د مجبور صاحب نه به مزاحیه کلامونه اورو. راځئ چې ټول په شریکت یې خوندونه والو. زه ستاسو او د مشال ټي وي ډېر زیات شکرګزار یم چې ماته دوباره د راتلو وخت راکړو، او د هغه کسانو هم ډېر زیات مشکور یم چې زما د دوباره د راوستلو فرمایش یې کړی دی. او اوس به زه تاسو ته مزاحیه او دوه کلامونه ووایم. وایي چې په ګیره کې ګلونه جوړوي، چې په ګیره کې ګلونه جوړوي، د ثواب نه ګناهونه جوړوي. کافرانو به لالونه غورځوله، کافرانو به لالونه غورځوله، او مسلمان پکې رختونه جوړوي. د حضرت کلمه وایي مسلمان وي، د حضرت کلمه وایي مسلمان وي، او ملعون ورته جالونه جوړوي. او په رواج د نبي سر ګیره اوږده کي، په رواج د نبي سر ګیره اوږده کي، او بیا په ځمکه فسادونه جوړوي. او هلکان د جنکو په پوزیشن کې، هلکان د جنکو په پوزیشن کې او په کریمونو خپل مخونه جوړوي. او جی مهرباني، هلکان د جنکو په پوزیشن کې او په کریمونو خپل مخونه جوړوي. او څوک وباسي څوک یې ښه د ویښه خرایي، څوک وباسي څوک یې خره د ویښه خرایي، او څوک د بریتو نښکرونه جوړوي. او په دنیا کې هر انسان مجبور ځان له، په دنیا کې هر انسان مجبور ځان له، او دوزخونه او جنتونه جوړوي. بل یو کلام د جی وایي ګیره دې مونډۍ کړه ښه دې ونه کړو، ګیره دې مونډۍ کړه، ګیره دې مونډۍ کړه ښه دې ونه کړو، ډېره دې لنډۍ کړه ښه دې ونه کړو. او راشه ته د خلکو ګیرې وګوره، راشه ته د خلکو ګیرې وګوره، او تا خو کرنډۍ کړه ښه دې ونه کړو. راشه ته د خلکو ګیرې وګوره، راشه ته د خلکو ګیرې وګوره، او تا خو کرنډۍ کړه ښه دې ونه کړو. او ما وی چې شریفه معشوقه ګوري، ما وی چې شریفه معشوقه ګوري، خوښه دې رانډۍ کړه ښه دې ونه کړو. او ما وی چې د سوال نه به قلار شي، خو ما وی چې د سوال نه به قلار شي، خو بیا دې خوله کونډۍ کړه ښه دې ونه کړو. او خلک چېرته یو اشنا یاد وساتي، خلک چېرته یو اشنا یاد وساتي، او تا جوړه منډۍ کړه ښه دې ونه کړو. او کله ما مجبور ورته پرېښودی و، کله ما مجبور ورته پرېښودی و، تا چې ګاونډۍ کړه ښه دې ونه کړو. ډېره مهرباني او ډېره مننه جي. مینوالو، دا و محمد اقبال مجبور صاحب چې تاسو ته خوندور مزاحیه کلامونه واورېدل. هیله ده چې ډېر زیات به مو خوښ شوي. همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او مجبور محمد اقبال صاحب ته اجازه ورکوئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.